راجا به کله ډبلی اوچت کړه او په لاسونو کې به یې واړوه او کله به یې خنجر په زیر زیر وکت. بالاخره زبیر ته وویل زړه مې غواړي په خپلو سترګو ستاسو پاچا ووینم. زبیر وویل زموږ څوک پاچا نشته. پاچا وخندل او ویل ابوالحسن هم همداسې ویل چې مسلمانان څوک پاچا کوي نه. هغه بیچاره څومره ښه سړی و، د تورې یار، د وعدې پابند، د هغه لور به څومره خفه شي او هغه عبدالرحمن او یوسف څومره شریف خلک و. بګوان پوهیږي د دې خبر په اورېدو به د بال بچ سهل وي. تاسو د هغوی کورنۍ لیدلې؟ زبیر ځواب ورکړ نه صاحب، زه سیده دلته راغلی یم. زبیر له خپل جیب نه یو لیک راویست، راجا ته یې وړاندې کړ او ویې ویل دا لیک د بصرې حاکم راکړی دی. راجا دلیپ سنګ ته اشاره وکړه. دلیپ سنګ لیک پرانیست او ترجمه یې واوروله. پاچا ته د بصرې والي سلام وایي. د عربي سوداګرو د کونډو او یتیمانو سره ستاسو له ښه سلوک نه مننه. له تاسو نه هیلهمند یو چې بصرې ته د دغه کونډو او یتیمانو د راستولو بندوبست وکړئ. موږ ستاسو له استازي سره د خپل پوځ یو سالار زبیر در واستوه. هیله ده چې زر تر زره یې بې سرپرسته کورنۍ ور واستوئ. زموږ په ګمان ابوالحسن او د هغه ملګرو ته د هندوستان په لویدیځو غاړو کې څه پیښه شوې. که معلومه شوه چې د دوی کښتۍ سمندري ډاکوانو ډوبه کړې ده نو هغوی ته په سزا ورکولو کې باید ځنډ ونه شي. د لیک د مضمون له اورېدو وروسته راجا سر ښکته واچوه او تر ډېره ځنډه په څه چورتونو کې ډوب و. زبیر راجکمار ته وکتل. د هغه په سترګو کې اوښکې وي او چت ته یې کتل. زبیر ورته وویل تاسو ډېر پریشانه یاست. داسې ښکاري چې له عربو سره زیات بلد او عادت وئ. د راجکمار په ژړغونو شونډو لړزه راغله. د اوښکو تم کولو ناکامه هڅه یې وکړه. بیا له خپلې کرسۍ نه اوچت شو او بې له دې چې څه ووایي شاته یوې کوټې ته ننوت. راجا له ابوالحسن سره د زړه له تل نه مینه درلوده. د هغه د مرګ خبر وړوکی غم نه و، خو د خلیفه د استازي وجود هغه صبر ته مجبور کړی و. د راجکمار له وتلو وروسته هغه له زبیر او دلیپ سنګ نه پرته ټول دربار رخصت کړ او زبیر ته یې وویل راجکمار له ابوالحسن سره ډېره مینه درلوده. ما ته هم هغه ورور ښکارېده. زه د هغه په مرګ ډېر زیات خفه یم. خو دا کله ویلی شو چې هغه او ملګري خامخا مړه دي؟ امکان لري هغوی په لاره کې سمندري غلو نیولي وي. زه تر ټولو زیات په بیچاره ناهید خفه یم. تر اوسه یې د مور غم نه دی څوړ شوی. اوس په دغه صدمه ورته له زغم نه وتلي وي. زبیر وویل ناهید څوک ده؟ راجا ځواب ورکړ هغه د ابوالحسن یوازینۍ لور ده. هغه زه هم خپله لور ګڼم. ډېره ښه نجلۍ ده. بیا راجا دلیپ سنګ ته مخ ور واړو. ورته ویې ویل دی میلمستون ته بوځه. د آرام او خدمت بندوبست یې وکړه. زه به شهزادګۍ د هغوی د تسلۍ لپاره ور واستوم. زبیر وویل زه نیغ ستاسو حضور ته راغلم. تر اوسه مې هغوی نه دي لیدلي. که ستا خوښه وي یو ځل یې ووینم. راجا وویل ډېره ښه ده. دلیپ څنګه ته یې هلته بوځه. د شاهي ماڼۍ په دروازه کې زبیر او دلیپ سنګ ته یو 19 کلن زلمی په مخه ورغی او د دوی په لیدو یې له دلیپ سنګ سره تر ستړي مشي وروسته وویل آیا رښتیا زما د پلار جان دوی کښتۍ جدې ته نه ده رسېدلې؟ دلیپ سنګ هغه په غېږ کې ونیوه او ویې ویل خالده ما په ډېرو بندرونو او ښارونو کې ولټول خو د هغوی درک را معلوم نه شو. خالد وویل زه اوس له بندر نه راغلم. د عربو څو ماڼوګانو ویل چې د دوی کښتۍ د سیند په څنډو کې ډوبه شوې ده. تاسو به د دیبل له حاکم نه پوښتنه کړې وه، ښایي څه درک یې لګېدلی وای. دلیپ سنګ ځواب ورکړ د سیند راجا او د هغه منصبداران ډېر مغرور دي. زه ویرېدم چې د دیبل سردار به سم ځواب را نه کړي، ځکه ما پخپله له هغه ځای ته له ورتګه ډډه وکړه او د مکران مسلمان حاکم ته مې وویل چې څوک هلته واستوي او پوښتنه وکړي. زه د دمشق او د بصرې د والي حجاج بن یوسف له لیدو وروسته چې بیرته مکران ته راستون شوم د سیند نه د هغوی استازی هم بیرته راغلی و او ویل چې د دیبل حاکم د کښتۍ په باب څه معلومات نه درلود. خالد وویل زه له بندر نه سیده دلته راغلی یم. آیا تاسو زموږ کورونو ته خبر ورکړی دی؟ دلیپ سنګ ځواب ورکړ نه مونږ هم دا خبر نه دی ورکړی. زه زبیر میلمستون ته بیایم، بیا له تا سره ځم. خالد زبیر ته وکتل او ویې ویل ستاسو میلمستیا پر موږ حق ده. راځئ له ما سره لاړ شئ. لږ تر لږه به زموږ تورسرو ته ډاډ ورکئ. زبیر وویل راځئ دلیپ سنګه. هغه ځواب ورکړ که مناسبه ګڼئ تاسو له خالد سره لاړ شئ. زه به ستا د ملګرو انتظام وکړم، بیا به درشم.
زبیر د خالد سره روان شو. په لاره کې ترې وپوښتل ته د ابوالحسن زوی؟ هو کې تا ته چا وویل؟ ما ټوله لاره له دلیب سنګ نه ستاسو په اړه پوښتنې کولې. د هغه د خبرو نه زما په ذهن کې چې ستا کوم تصویر ته له هغه نه هم زیات توپیر نه لري. تا چې په کوم صبر او ډاډ دغه بد خبر واورید زه ډېر تر اغېزې لاندې راغلم. ته رښتیا خالد یې؟ د خالد په شونډو یوه غمجنه مسکا خپره شوه او ویې ویل کله چې پلارجان د حج د سفر تکل کوه ما ورته وویل چې له ځان سره مې بوزي. د مور د ناروغۍ په سبب پاتې شوم. هغه وخت ما لومړي ځل وژړل. پلار مې چې په سترګو اوښکې ولیدې ډېر خفه شو. ویې ویل زویا خالد ژاړي نه، ما پر تا د هغه ستر مجاهد نوم ایښی چې ټپي ټپي به و خو تر خوله یې آه نه خد.